السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزیزانو، زه کله کله سپینې وایم خو مجبوري وي، یعنې سپینې خبرې سختې وي او ترخې م وي، په ځنو ښې او په ځنو ترخې لګېږي. زمونږ او ستاسو یو ستره ستونزه د کورنیو د میرمنو د خویندو دا چې ټول په دې باندې پوهېږو، خو زمونږ ذهنیت داسې جوړ شوی دی چې ټول تقریبا سلو کې که ووایم چې 99% په سلو کې 99 داسې کورنۍ دي چې دا کارونه کوي. چې کله موږ او تاسې خپل کور ته ننګور راولو، یو نجلۍ راولو او بیا هغې ته وایو چې دا زمونږ لور ده او واقعا هغه زمونږ د کور غړی شي، بیا نو زمونږ په کور کې بدبختیانې دا دي چې د 3 ورځو نه وروسته هغه نجلۍ کار کوي، پخلی کوي، په کور کې جارو وهي، د کور وړو او زړو ته شپې ځایونه برابروي، او که کلیواله علاقې وي غواګانې رالوشي، تناره کې ډوډۍ پخوي. خو دغه نجلۍ چې دا زمونږ لورې شمیرو، په کور کې هم 4-5 لورانې وي، دوی به سترګې سرې ګوتې ناستې وي، نکریزې به یې وهلي او دغه به لکه نوکره لګیا وي. او د ټول نه غټه بدبختي چې د کور خواښې خوسر نومونه هم رانه پیریږي، لیور او هغه خویندې چې کومې دي، دا ټولې چې دي په یو غږي او د دې په هر اشتباه پسې به دوی ګرځي چې دی مالګه زیاته کړه، دی مالګه کمه کړه، دی چې دی دا پیاله ناولې وه، او دا چې دی دا کاسه یې پاکه نه ده، او دا جاروی سمه نه ده والې، او دا بړستنې داسې کت کړې ده، او دا د پرتوک پیسه داسې ده، او دا لمنې داسې ده، او داسې نور ټول په یو غږ ورپسې لګي. یو څارو یا د کور ماشومان هم پوه کړي چې دا نجلۍ که غلط کار وکړي خواښې ته یې رارسوي، خسر ته یې رارسوي، بیا بدبختي دا ده چې وال ټکول، او که د چا وال ټکول نه وي د هغې نه زیات بیا دی چې کله هغه پوښتنه کوي چې مورجانې دا کار وکړم، دا ورته ورنه مخې تریو کړی وي، خسر یې همداسې. لیورونه خو زمریان د کور، هغه خو د میړۍ په کور کې نه وي، لیورونه ټک ورنه تېروي وي، یا کله په لغته وي، او کله په څپېړه وي، او کله هر څه چې وکړل کړي وي. نو عزیزانو، تر څو پورې چې په موږ او تاسې کې دغه ظلم موجود وي، نه به ښه ورځ وګورو. ما په بلې ویډیو کې هم ویلي وو چې دغه ښځه تاسې دغه لور دغه ننګور تاسې د کور وینځه، نوکر هم نه، نوکره داسې نوکري نه کوي، وینځه شمیرئ. آیا د وینځې بچیان به غلامان نه وي؟ نو موږ زه چې دا وایم دا څو لسیزې بلکې 1.5 کاله وشو چې موږ او تاسې په ښځو باندې دا ظلم، دا تاوتریخوالی روان کړی دی. زمونږ ځوانانو کې خصوصا زمونږ سپینګیرو کې غلامي ښایي، د غلامۍ فکرونه دي. که د ازادۍ خبرې ورته کوې تا ته په غوسې کېږي، که د خپلواکۍ خبرې ورته کوې تا ته په غوسې کېږي، که ورته وخت هلکه دا خاوره زما ده، د ولس زما دی، وژل کېږي، ومولا را پاڅېږه، بیا نو د کفر فتوې در باندې کوي. دا ځکه چې موږ روزل شوي یو، موږ د وینځو بچي یو، موږ د شهزادګیو بچي نه یو، موږ د شهزادګیانو بچي نه یو. او هغه ښځه خو شپې څه ویلی نه شي، که چېرته بیا وژړل ډېره راتنګه شي، میړه ته یې وویله چې وسړیه زه خو داسې خوارهزاره یم، لږ خو زما طرفداري وکړه. نو هغه غریب که چېرته بیا تنداو تریو که بیا نو پلار او مور څه دي، دا د ښځې سړی دی، د ښځې دله دی. نو عزیزانو، که غواړو چې ښه ژوند وکړو، سبا همدغه ښځه دغسې مور ده لکه زما مور چې ده، سبا همدغه ښځه د دې کور څه شی دی، د سر تاج دی، خو نن تاسو نه. نو دا بدبختي بیا تر دې پورې روانې چې هغه ښځې په ګېډه باندې بچی شي، او هغه وزېږي، په بچي باندې د هغې اثر وي، بیا بچی د هغې شودو ته اچولی، بیا هغه ګوري چې زما مور په دې کور کې هینځه ده، او که د دې کور مالکه ده، بیا هغه د 2 د 3 4 5 کالو شي، بیا ځوانۍ ته ورسېږي، د خپلې مور حال ګوري، اټپ سوری وي، ولا زه خو د غلام زوی یم، د غلامې زوی یم. هغه د دښمن په مخ کې خبره کولی شي؟ نه، خو مړې سترګې به یې نیولي که نه. نن چې لنګ باران راځي او وطن یې رانه ونیوه، نن چې دوی راځي او موږ وژني، په کندهار او په بولدک او په باجوړ او په تیرا او په خیبر او په سوات او په مومندو کې چې وژني، موږ ورته مړې سترګې نیولې دي. دا ځکه چې زمونږ میندې تاسو داسې وینځې غټې کړي دي. نو په لیاز د خدای ځوانانو
تاسو توبې وباسئ نور دا کارونه مه کوئ خپلو لورانو ته او خپلو ننګیندو ته د لور په څېر وګورئ او لور نه ګرانه وي زما د په ذات خدای قسم د لور نه ګرانه وي خو که څوک واقعا په ځان پوهېږي او کور خپل ګڼي الله مخا دعا به الله السلام علیکم ورحمة الله